السلام علیکم دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په سوشل میډیا باندې یو اوازه خوره شوې ده چې یو ماشوم پیدا شو او هغه د کورونا علاج وخولو او د هغې نه پس هغه هم مړ شو او مور یې هم مړه شوه. د دې نه مخکې چې زه تاسو ته د دې په باره کې مکمل معلومات درکم چې دا خبره د رښتیا ده یا نه، خو د دې نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوي معلومات د ټولو نه مخکې تاسو ته ضرور رسي. دوستانو پرون راسي په سوشل میډیا باندې یو اوازه خوره شوې ده چې یو ماشوم په افغانستان کې پیدا شو چې د هغه پیدا کېدو سره د هغه مور مړه شوه، خو د هغې نه پس هغه یو څو خبرې وکړي او هغه خبرې د کورونا وایرس په باره کې وي. هغه ماشوم وویلي چې کورونا وایرس د الله تعالی یو عذاب دی او کم کسان چې د مازدیګر مونځ نه مخکې تورې چیس کی نو هغه ته به کورونا وایرس هیڅ هم نه وایي او د هغې نه پس هغه ماشوم مړ شو چې د هغې نه پس په پاکستان کې هم دا اوازه خوره شوه چې په پاکستان کې هم یو ماشوم پیدا شوی دی چې هغه په بنو کې و او هغه هم د کورونا وایرس علاج وخولو او د هغې نه پس مړ شو. هغې ماشوم وویلي چې کم کسان د مازدیګر مونځ نه مخکې شنې چیس کی یعنی کاوس کی نو هغه ته به کورونا وایرس هیڅ هم نه وایي او د هغې نه پس هغه ماشوم هم مړ شو. نو دوستانو د دې نه مخکې چې تاسو شنې چې او تورې چې وڅکئ زه تاسو ته دا ووایم چې دا اسې یو اوازه ده او دا بیخي غلطه خبره ده. تاسو تورې چې او شنې چې څکئ خو د دې دپاره یې مه څکئ چې دا به زموږ نه کورونا وایرس لرې کړي. دا بیخي غلطه خبره ده او دا زموږ د پښتنو یو ډیره غټه غلط فهمي ده. زموږ پښتانه خو دا هم وایي چې کورونا وایرس پاکستان کې نشته دی او دا ډالرو ته چل دی. نو زه هغې ته دا وویم چې دا حقیقت دی او په دې باندې یقین وساتئ، ځکه که کله دا په پاکستان کې خور شو نو بیا به تاسو چې تاسو بهر روځئ خو بیا به تاسو نه روځئ او دا ډېر خطرناک مرض دی او د دې په دنیا کې لا پورې علاج هم نه دی راوتی. د دې صرف یو واحد علاج دی چې تاسو احتیاط وکئ او د کور نه بهر مه روځئ او د حکومت سره پوره مرسته وکئ ځکه چې حکومت هم زموږ دپاره لګیا دی. د دې نه مخکې چې تاسو په دې خبرو باندې یقین وکئ نو تاسو د دې په باره کې مکمل معلومات حاصلوئ او د هغې نه پس په دې خبرو باندې یقین کوئ. نو دوستانو نن زموږ ویډیو تر دې پورې وه، امید لرم چې تاسو به په دې ویډیو باندې پوه شوي یئ. نو زموږ دا ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم په دې غلطو اوازو باندې یقین ونه کړي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.